که کاروبار مو بلوغ ته نه وي رسېدلی او بنسټ یې سم نه وي جوړ هېڅکله تبلیغات مه ترسره کوئ. ولې؟ راځم لومړي مثال ته. یو کاروبار راځي د تبلیغاتي کمپنیو سره کمپاین شروع کوي، خپل محصول تبلیغوي. کله چې تاسو ایمیل ورته کوئ، یو پیرودونکی هغې ته مسیج کوي، زنګ ورته وهي، دومره څوک نه وي په هغه کاروبار کې یا یو څوک ورته ټاکلی نه وي چې هغه ایمیل ته ځواب ورکړي، هغه مسیج ته ځواب ورکړي، هغه زنګ ته ځواب ورکړي. نو بالاخره هغه کمپاین څنګه کېږي؟ ناکامیږي او تاسو ټولې پیسې له لاسه ورکوئ. دویم مثال ته راځم. یوه کمپنۍ راځي تبلیغات شروع کوي او خپل محصول خلکو ته ښایي چې دومره ښه محصول دی او تاسو دغه محصول واخلئ. نو هغه محصول د توزیع سم سیستم نه لري، هغه محصول ټولو ځایونو ته رسېدلی نه وي، هغه محصول د توزیع یو سم مدیر نه لري، قیمت ایښودنه یې مشکل لري، داخل د کمپنۍ کې سیستم نه وي جوړ، یوه ورځ یو قیمت وي، بله ورځ بل قیمت وي، یوه ورځ مدیر یو وي، بله ورځ بل مدیر وي، بل مدیر لرې کړی وي. نو تاسو اول داخل د کمپنۍ سیستم جوړ کړئ، داخل د کاروبار سیستم جوړ کړئ، وروسته له هغې څخه تاسو تبلیغات شروع کړئ. راځم دریم مثال ته. یو کمپنۍ راځي یو محصول جوړوي او هغه بازار ته وړاندې کوي او تبلیغات پیلوي او د هغه محصول کیفیت ناسم وي. کله چې پیرودونکي راشي هغه محصول استفاده کړي ویې کاروي، هغه محصول کیفیت سم نه لري، په دویم ځل هغه نه استفاده کوي ځکه کیفیت یې سم نه و. نو هغه محصول څنګه شو؟ ناکام شو. نو پیسې مو څنګه شوې؟ له منځه لاړلې. نو تاسو د کاروبار د مؤسس په حیث، د کاروبار د مالک په حیث، د مدیر په حیث لومړی وګورئ د واحد د بازار موندنې پلان د ځان لپاره جوړ کړئ، داخل سیستم د کاروبار مو جوړ کړئ، برانډینګ د داخل د کمپنۍ څخه شروع کړئ. کله چې داخل کې بلوغ ته ورسېدئ، هر څه سم شول، وروسته له هغې څخه تبلیغات پیل کړئ تر څو مو پیسې بې ځایه لاړې نه شي.